د قرآن کریم یو اویایم سورت سورت نوح سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 28 آیات او 2 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله جل جلاله وایي چې بېشکه لېږلی و موږ نوح علیه السلام و طرف ته د خپل قوم د پاره د دې چې ته وبېره خپل قوم دي مخکې در دې چې راسي و دې ته د الله جل جلاله د طرفه څخه عذاب دردناک. نوح علیه السلام و خپل قوم ته وویل چې ای زما قومه بېشکه زه یم ستاسو د پاره نذیر بیرونکی ښکاره، یعنی زه ستاسو د پاره ښکاره بیرونکی یم. نو تاسو یوازې د الله جل جلاله عبادت وکئ او یوازې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ او زما اطاعت وکئ په دې اعتبار چې زه یو پیغمبر یم، د پیغمبر په حیث مې قبول کړئ. نو که چیرې تاسې دغه اعمال وکئ د دې دپاره تر څو الله جل جلاله تاسو ته ستاسو د ګناهونو څخه ځینې ګناهونه چې تاسې د کفر په حالت کې کړي دي هغه در وبخشي او تر یو ټاکلې نیټې پورې مو وروسته کې وموځنډوي. یقینا کله چې د الله جل جلاله هغه ټاکلې نیټه راسي راورسېږي نو بیا نسی ورسته کېدلی. نو که چیرې تاسو په خیر او شر باندې پوهیږئ نو دغه عمل او دغه کار وکړئ، ایمان راوړئ تر څو تاسې کامیابه کړل شئ. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نو نوح علیه السلام وویل چې ای رب زما بېشکه ما راوبولي دعوت مې ورکړي و خپل قوم ته د توحید دعوت مې ورکړي، یعنی همیشه مې دغه دعوت ورکوئ. نو دوی ته بلابدوالي او زیادت ونه کړي د زما بلنې او دعوت مګر تیښته د ایمان او د اطاعت څخه نور پیرا رسول او تیښته کول. او بېشکه زه هر کله چې زه دوی رابولم دعوت ورته کوم د وحدت او د اطاعت د الله جل جلاله د دې لپاره چې ته دوی ته مغفرت وکړي او بخښه وکړي نو دوی د خپلې ګوتې په خپلو غوږو کې ګرځوي ږدي لپاره د دې چې دوی دعوت وانوري او د خپل ځانونه په خپلو جامو کې رانغاړي راپټوي د دې لپاره چې دوی کرکه څرګندوي په دې دعوت سره او بالاخره دوی خپلو شرکیاتو ته ادامه ورکوي او ټینګار پر کوي او تکبر کوي، ډېر لوی تکبر. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نو بیا بېشکه ما دوی ته بلنه ورکړل، دعوت مې ورته وکړي په ښکاره بلنه سره، او بیا بېشکه ما دوی ته ښکاره وینا وکړل یعنی بیان او دعوت مې ورته وکړي، او په پټه مې بیان او وینا ورته وکړل په پټه سره. نو مې ویل و دوی ته چې تاسې بخښنه وغواړئ د الله جل جلاله یعنی د خپل رب څخه یعنی د شرک بخښه وغواړئ. بېشک الله جل جلاله دوی ډېر بخښونکی یعنی د پاره د توبه کوونکو لره الله جل جلاله زیات بخښونکی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. او الله جل جلاله هغه ذات دی چې رالیږي د اسمان څخه یعنی وروي د اسمان څخه اوبه په شیبو شیبو باندې د اسمان څخه اوبه راوروي د دې لپاره چې وچکالي در باندې رانسي. او الله جل جلاله کومک کوي ستاسو سره په مالونو او په زامنو سره، یعنی تاسو ته هم مالونه درکوي او هم اولادونه درکوي. او ګرځوي الله جل جلاله تاسو ته باغونه، یعنی په دې اوبو سره الله جل جلاله باغونه درته پیدا کوي. او ګرځوي الله جل جلاله تاسو د پاره ویالې، یعنی په دې ځمکه کې د په باران په سبب باندې مختلف ځایونه اوبه درته پیدا کوي د ویلو په شکل او یا په نورو شکلو باندې. نو څه پیښه د تاسو ته چې تاسو امید او هیله نه لري د الله جل جلاله څخه د وقار، عزت او لویي. حال دا چې دغه نعمتونه ټول په الله جل جلاله پورې خاص دي. د الله جل جلاله څخه بغیر څوک د دې اجر نشي ورکولای او نه د دې توان او طاقت لري. او په تحقیق سره الله جل جلاله پیدا کړی استاسي قسم، یعنی الله جل جلاله په مختلفو آرونو سره او مختلفو حالتونو سره تاسو پیدا کړی یاست. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. آیا نه ګوري تاسو څنګه الله جل جلاله پیدا کړی دي او اسمانونه لاندې باندې یو پر بل سربېره باندې، او الله جل جلاله ګرځولې د سپوږمۍ په دې اسمانو کې رڼا یعنی روښانه ګرځولې ده، او ګرځولې دي الله جل جلاله المر سراغ بل روښانه ګرځولې دي. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. او الله جل جلاله هغه ذات دی چې پیدا کړی یا ستاسي یعنی پلاس تاسو د مځکې څخه په پیدا کېدلو سره بیا به الله جل جلاله نه باسي تاسو په دغه مځکه باندې، یعنی کله چې تاسو مړ شئ او بیا به الله جل جلاله راو باسي تاسو د قبرونو څخه پرایستلو سره، یعنی بیرته مو دغه مځکې څخه دوهم واري بیا راپورته کوي. او الله جل جلاله ګرځولې د تاسو د پاره مځکه یو فرش یو غوړولي میدان د پاره د دې چې تاسو ولاړ سئ دغه مځکې څخه پر لارو باندې، یعنی پر لوی پراخ لارو باندې ولاړ سئ او تګ وکئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. نو نوح علیه السلام ویل چې ایز ما ربه بېشکه دوی یعنی زما قوم نافرمانی وکړه زما څخه او دوی متابعت وکړي د هغه چا چې نه دی زیات کړي و دوی ته مال دده او نه اولاد دده مگر تاوان یعنی گمراهی، یعنی د هغه چا اطاعت او تابعداري وکړل چې نه دوی ته مالونه ورکړي دي او نه دوی ته اولادونه ورکړي دي مگر هغه صرف د گمراهی لار ده، یعنی د بوتانو پر لار باندې ولاړل زما اطاعت نه وکړي. او مکر یعنی چم یې وکړي هغه مشرانو د دې ډېر لوی چم او تدبیر یې وکړي. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نو هغه مشرانو د قوم چې کافران او سرداران و هغه دا خبر وکړه او خپل کشرانو ته چې مپرېږدي تاسو عبادت تم خپل معبودانو او مپرېږدي ود په نامه بت او نه د سوا په نامه بت او نه د یغوث او یعوق او د نصر، یعنی دغه بوتان چې دغه نومان دي تاسو دغه خپل معبودان مپرېږدي او د دې عبادت وکړي. او په تحقیق سره گمراه کړي دي دوی، یعنی دغه مشرانو ډېر کشران گمراهان کړل د خپل قوم. او نوح علیه السلام وای مزیاته و ای رب زما ظالمانو خلقو ته مگر خو گمراهی یعنی عذاب او هلاکت. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم
الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نو په سبب د هغو ګناهونو چې دی په دنیا کې وکړل، کم شرکیات او کفریات وکړل، الله جل جلاله دی غرق کړل په دنیا کې، یعنی ډوب کړل سول په دنیا کې. نو بیا دی داخل کړل سول د الله جل جلاله په امر سره وهغه ورته چې هغه برزخي ور دی واغه ته الله جل جلاله داخل کړل. نو نه پیدا کیږي د پاره د دی د الله جل جلاله څخه بغیر بل یو مرسته کوونکی مددگار او کومکی نستر پاره د دی چې دی د عذاب څخه خلاص کی. او نوح علیه السلام الله جل جلاله ته ویل چې ای زما ربه ته مو پرېږده پر مځکه باندې د دې کافرانو څخه هیڅ یو اوسېدونکی چې په دنیا کې واوسېږي. بېشکه ته ای الله جل جلاله که چیرې پرېږدې ته دی نو ګمراهان به کې دی بندگان ستا او نه زېږوي دی مګر فاجر بېباکه یو ناشکر انسان دی پرېږدي، یعنی د حق څخه منکره کسان. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نو نوح علیه السلام د خپل رب څخه دا دعا کوي چې ای زما رب ته ماته بخښه وکړه پر هغه خلاف الاولا کارو باندې که زما څه سوي وي، او ته بخښه وکړه زما مور و پلار ته، او هغه چا ته بخښه وکړه چې زما و کور ته داخلیږي ننوځي هغه د توپانه څخه مخکې چې دوی سره یو ځای سوي دي، په داسې حال کې چې ایمان لرونکي وي. او هغه چا ته بخښه وکړه چې هغه ایمان لرونکي نارینه وي، او هغه چا ته بخښه وکړه چې ایمان لرونکي ښځې وي. او ته مه زیاتوه ای زما پروردګاره ظالمانو لره مگر بربادی او هلاکت، یعنی هلاک او برباد یې که.